بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو نه هم درس ده او دې کې موږ هوم مینو تشریح کوو. هوم مینو پرون فایل مینو کې موږ کار کړی و. که چاته څه پوښتنه وه انشاءالله هغه مطرح کولی شي د فایل متعلق، فایل مینو متعلق. نن هوم مینو ده، دا زموږ تاسو هوم مینو ده. هوم مینو باندې چې کلیک ګوره دلته انزرټ مینو کلیک کو د هغې مربوطه کمانډونه راشي، ډیزاین باندې کلیک کو د هغې مربوطه راشي. نو دا انزرټ مینو ده او دا هوم مینو ده. نو هوم مینو چې موږ کله کلیک کو دا ټولو کمپیوټرونو کې شته، په هر افیس کې. لکه څه معمولی ما پرون تاسو ته عرض کړی و چې معمولی فرق وي د یو له بل سره په بنیادي شکل سره دا هوم مینو ده. دې کې دا کمانډونه دي، انشاءالله دا به تشریح کېږي تر دې نیمۍ پورې. دا دلته چې کومه کرښه کش شوې ده تر دې پورې به ویل کېږي. د دې اهم پوینټونه یا اهم نقاط یو خو دا د کټ کاپي او پیسټ ده، دا په خپل ځای ډېر اهم آپشن ده، مهم کمانډ ده. دا به تشریح شي. او بیا د بل دغه کې بار یا بل مینو چې ده په دې کې د لیکدود یا د رسم الخط متعلق مختلف فارمیټونه ډیزاینونه چې موږ ورکوو هغه د دې په ذریعه باندې ورته ورکوو. او دې مینو ته یا دې ته بیا په هوم مینو کې فونټ ورته وایي او دې یو ته پیسټ یا دا ورته ویل کېږي. نو دا دواړه د هوم مینو متعلق دي او انشاءالله دې کې به درس اوس وایو. یو پیسټ ده. پیسټ فرع د دې د موږ یو شی کټ یا کاپي کوو. کله موږ یو شی کاپي کوو او یا یې کټ کوو نو هغې نه وروسته موږ پیسټ اپشن نه کار اخیستی شو، هغه پیسټ کولی شو. کټ خو مطلب دا ده چې هغه شی، هغه لیکنه یا هغه ټکس هغه له یوه ځای نه واخیستل شي او هغه ځای نه کټ شي بل ځای ته نقل شي. د نقل لپاره کټ لفظ استعمالیږي. او کاپي دا مطلب دا ده چې لکه فوټوسټیټ چې موږ وباسو اصلي هم راسره پاتې شي، کاپي هم جوړه شي. نو دې کې هم اصلي لیکنه یو ځای نه راواخله او بل ځای ته. لکه اوس زه دا پیسټ کول، دا ګوره دا یو ملګري دا پوښتنه مانه کړې وه چې دا سلیکشن څنګه کېږي. ګوره سلیکشن خو ډېره ساده خبره. سلیکشن دا ماوس په ذریعه موږ سلیکشن کوو، انتخاب یې کوو. اوس که د دې متعلق موږ څه کمانډ ورکوو نو هغه به د دې باندې اپلای کېږي. ګوره که سلیکشن نه وي شوی، اوس ما ډېر کسان داسې دلته سلیکشن نه یې کړی، ځای نه انتخاب کړی، دی دا کاپي کوي. نو څه شي به کاپي شي؟ دا کاپي اپشن خپله کار نه ورکوي ځکه څه شته نه چې کاپي کړي. نو همداسې دلته سایز ورته غټوي، دلته تا سلیکشن نه ده کړی، سایز نه غټېږي. که ته د دې رنګ بدلوي، د هوم مینو دې په طبیعت کې نیولې او کرسر دې دلته دې خوا ودرولی، بې ځایه په ساده ځای کې دې ودرولی، نو هغې باندې خو تاسو دغه نه شي، تغییر نه شي راوتلی. دا خو تغییر په هغه ځای باندې راځي چې کوم سلیکشن شوی. ما دا درس ټکی سلیکټ کړو، انتخاب مې کړو، نو دې ته انتخاب ویل کېږي. که زه اوس سایز غټوم، ګوره دا 90 ده، یوه درجه غټوم، دا غټ شولو. یا د دې رنګ ورته بدلوم، سور رنګ ورته ورکوم، نو دا سور واخیستلو. نو تر څو چې سلیکشن نه شوی، انتخاب نه، موږ تاسو انتخاب تعبیر کوو. انتخاب کړی نه یو ځای هغه دغه کېږي نه، سلیکشن هغې باندې کمانډ نه اپلای کېږي. نو اوس موږ د کټ او کاپي لپاره ګوره دا درس ټکی ما سلیکټ کړی، نو کټ او کاپي کار شروع کړو. که زه دا سلیکشن ختم کړم، کټ او کاپي هم کار پرېښودو، نو دا ځای انتخابوم او دلته دا کاپي کوم. کاپي مطلب دا چې دا راته بل، زه بیا یې دلته پیسټ کوم. ګوره دلته پیسټ له فرع د دې ده چې تا یو شی کټ یا کاپي کړی، نو اوس به همغه درس ټکی ماته بل راکوي. ګوره همغه بل درس ټکی راته راکړو. او که زه داسې چل کومه، دا کنټرول زید. کنټرول زید مطلب هغه بیرته پخوانی حالت راوله. زه دا کنټرول زید بیا وهم او بیا دا نه هم درس ټکی دا کټ کومه. دا ریزل کټ ورته وایم. وختي ما کاپي وهلی و، کټ چې مې ووهل نو دا دې خوا ګوره اوس کرسر چې کوم ځای کې تاسو کرسر ودرولو دی به همغه ځای کې هغه لفظ راولي. نو زه اوس دلته پیسټ کوم، نو دا به د نهم نه مخکې درس ټکی راغی. ما د نهم د اخیر نه مې را کاپي کړلو او نهم نه مخکې مې پیسټ کړلو. نو دغه کټ کاپي او پیسټ انشاءالله دې باندې به تاسو ښه پوهېږئ او دغه به مې اسانه هم ده، ډېر مشکل نه لري. خو یو چې تاسو که زه دا هوم مینو یا دلته کاپي ټکی راواخلم، دا زه کاپي کړم. ګوره کاپي ټکی ما کاپي کوم او اوس نهم مې انتخاب کو، د نهم له پاسه مې پیسټ کو، نو نهم به ختم کې ریپلیس به شي، د هغه په ځای به دا کاپي ټکی راشي. ګوره هغه راغی. بیا کنټرول زیډ زه وهم او بېرته پخوانی حالت راځي. نو دا انشاءالله کټ او کاپي او پیسټ د دې متعلق به تاسو انشاءالله پوه شوي یاست. دې نه لاندې فارمیټ دی، فارمیټ وایو دلته کلیپ بورډ، دا غشي دی لاندې داسې تاسو ووهئ، دلته کلیپ بورډ راولي. کلیپ بورډ زه اوس دا ختموم. د کلیپ بورډ مطلب دا ده لکه اوس تاسو ته میلمانه راغلي، میلمانو ته چای وروړئ، نو
هر یو لس کسان دي، نو ته به یو پیاله هغه ته ورولې جدا جدا، نو دا به تا نه وخت ډېر اخلي، ته به لس ځلې کور ته ځې وراځې. او که ته پتنوس راواخلې او لس وانه پیالې په پتنوس کې کېږدې او چاینک پکې کېږدې او نو په یو ځل به ولاړ شي. اوس دلته زه ګور مختلف ځایونو نه یو دا لیکنه ټکی زما په کار ده، دا مې کاپي کو او د کاپي شارټ کټ څه ده؟ کنټرول سی ده. کنټرول سی به انشاءالله یاد ساتئ. د کټ شارټ کټ ده کنټرول ایکس ده. پیسټ شارټ کټ ده کنټرول وی ده، کنټرول وی دلته لیکلي دي که تاسو ورته متوجه شئ. کنټرول ایکس او کاپي د هغې شارټ کټ دی کنټرول سی او د پیسټ شارټ کټ دی کنټرول وی. نو دا درې واړه شارټ کټ تاسو استعمالولی شئ. ما دلته کلیپ بورډ خلاص کړو، دې ځای ته کلیپ بورډ وایي. کلیپ بورډ مثال داسې دی لکه پتنوس، خو زه دا لیکنه ټکی بل ځای ته وړم نو بیا به یو ځل هغه ځای ته ځم او بیا دې ځای دلته راځم او بیا به دا کاپي ټکی کاپي کوم، دا مې کاپي کو دلته راغی او بیا دا پیسټ دا ټکی کاپي کوم، دا هم دلته راغی او دا درس ټکی بیا کاپي کوم، دا راته ضرورت ده، دا هم دلته راغی. دلته په اصطلاح ما تاسو یو خالد کې مثال درکړو لکه موږ یو پتنوس راخیستی، نو دلته چې موږ ولاړو دا یو اوس دا بسم الله ټکی راته پکار ده، دا مې مالته بسم الله مې را کاپي کړله. همداسې دا انګلیش کې لیکلی هوم دا مې پکار ده، نو دا اوس مې دې ځای نه واخیسته. کله کله همداسې موږ مختلف پیراګرافونه راخلو، دا په ترجمه کې ډېر استعمالېږي. موږ چې کله ترجمه کوو یو خاص پیراګراف هم بل پکار یې هلته بل ځای کې پیسټ کوو، هغه هم ټول دلته ځان سره راوړو. اوس به موږ بل فایل ته لاړ شو، بلې صفحې ته لاړ شو یا بل فایل خلاص کړو، نو زموږ چې دلته اوس فرض زه د دې فایل اخر ته ځم او دلته اوس زما هغه لیکنه دلته پکار ده، تقریبا 10مه صفحه ده یا بیخي مستقل فایل ده. کوم شیان چې ما کاپي کړي دي هغه به اوس یو راخلم. لیکنه ټکی مې پکار ده، لیکنه یې هلته راوستل، بیا کاپي ټکی پکار ده په بل ځای کې، دلته بیا پیسټ ټکی پکار ده، دلته درس ټکی پکار ده. نو عباره نه چې موږ څومره شیان را کاپي کړي هغه دلته تیار دي. نو کوم ځای ته چې راځي هماغه شی به هغه په هغه باندې یو بټن کلیک صرف کلیک په ماوس باندې به کلیک کوې او هغه به تاته دلته پیسټ کېږي. هغه هوم ټکی پکار دی، هغه په دغه شو دلته راولي. او که ته غواړې چې دا څومره شیان تا را کاپي کړي هغه په یو بټن باندې په یو کمانډ باندې درته پیسټ کړي، نو هغه دا پیسټ آل به ووهي، هغه به ټول تاسو ته پیسټ کړي. هغه څومره لیکنه چې موږ را کاپي کړې وه 1 2 3 4 5 شپږ ځایونو نه لیکنه را کاپي کړې وه، نو هغه ټول یې دلته پیسټ کړل. او بل دا ده که اوس ته دې حالت نه تکلیف شوې ستړی شوې نو دې ته به کلیر آل به ورته ووهې، دا د ضرورت نه نوره را کاپي کوې نو کلیر آل به تاسو ووهئ، هغې نه وروسته به بیا دغه کلیپ بورډ به صفا شي. کلیپ بورډ چې صفا شول نو تاسو بیا نور شیان را کټ او کاپي کولی شئ، کټ کاپي پیسټ کولی شئ. انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شوي. دا فارمیټ پرنټر دی، فارمیټ پرنټر هم کمانډ دی. فارمیټ پرنټر د برش نښه سي ورسره پرته ده، نو برش خو انشاءالله تاسو پېژنئ، برش ډېر اهم شی کوم ډېرو کسانو کې دی دا د برس وهلو صفت موجود وي، هغه په دفاترو کې یا په نور عامه ژوند کې ډېر کامیاب وي، تا سره چې تعلق هم وي هغه زر خپل لاس ته راولي او هغه تابع کړي. نو په دنیا کې سړی ژوند کوي نو د برش نه یا هغه برس پاک چې موږ تاسو ورته وایو هغه ډېر اهم رول لري. هغه زیات په دفترونو کې یا په نور زیات اعتماد په هغه کسانو کېږي چې موږ تاسو په اصطلاح باندې چاپلوسي ورته ویل کېږي. نو همداسې په کمپیوټر کې د برش ډېر زیات رول دی، دا دومره اهم کمانډ ده، تقریبا موږ په زرګونو کمانډونه د همدې برش په ذریعه باندې له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کولی شو. نو برش چې ده د دې خپله ډېر زیات رول ده، لکه ما تاسو ته ووایه دا موږ راخلو د دې اصول دا زموږ تاسو پورې تعلق لري چې دا څومره ځایونو کې استعمال کړو، په لږ ځای کې استعمال کړو، ډېر هغه زموږ تاسو ته ذهنیت پورې تعلق لري. مثال لپاره درس ټکی ده، په درس ټکی تقریبا یو رنګ سور ورکول شوی ده، بل د دې سایز غټ ده، بل دا نارنج فونټ ده، بل دا سنټر کې ده، نو دې باندې تقریبا 8 یا 10 کمانډونه اپلای شوي دي، په دې باندې راغلي دي. نو اوس زه غواړم پیسټ ټکی ته یا دا فارمیټ ټکي ده هماغه دغه د درس کې چې څومره دغه دا فارمیټ دی، دا ډیزاینینګ ته کمپیوټر په اصطلاح یو دا لفظ الفاظو ته کمپیوټر په اصطلاح ټکس ورته ویل کېږي، او د الفاظو له پاسه چې دا عارضي کوم کمانډونه اپلای کېږي، عارضي رنګ ورته ورکول کېږي، سایز غټېږي، دا ته عارضي نو دې ته کمپیوټر په اصطلاح فارمیټ ورته ویل کېږي. نو اوس په دې درس ټکي باندې موږ ډېر زیات فارمیټ اپلای کړي، که زه فارمیټ ټکي ته یا ډیزاین ټکي ته یا داسې
ما سره 200 ټکي نور دي نو زه هغې باندې هم دغه درس قاري صاحب دماغه اوري اورم قاري صاحب ځینې مایکونه خلاص دي فکر کوم ملګرو ته مزاحمت کیږي که تاسو یې بند کړئ نو دلته موږ درس کې مختلف فارمیټ اپلای کړي دي دغه رنګونه یا د ډیزاینونه د عارضي کوم ډیزاینونه دي هغه موږ بل چیرته وړل غواړو نو موږ هم دې برس ته راشو دا به یو واري کلیک کو ګوره د دې شرط دا ده چې کوم ځینه ته شی نقل کوي په هغه به کرسر ودرې موږ درس ټکي نه دغه کاپي کوو هغه فارمیټ نو په درس ټکي باندې کرسر ولاړ دی کرسر یا غځای انتخاب کوي یا نفس چې کرسر راته فازه کې سلیکشن بلینکینګ کوي یا لګیږي بنديږي دام صحیح ده نو کومه انتخاب کړی خبره نشته نو فارمیټ راواخلو اوس فارمیټ راواخلو دا فارمیټ ټکی ته ورکو ګوره فارمیټ عین هغه درس چې کوم رس په درس باندې لس کمانډونه اپلای شي هغه فارمیټ ته راوړل خو دا اوس بل ځل لپاره کار نه کوي ځکه ما یو ځل فارمیټ ټکی وهله که زه بیا فارمیټ ټکی وهم او بیا د کاپی ټکی باندې کلیک کوم نو کاپی به هغه کمانډونه هغه اپلای هغه فارمیټ په اپلای شي کوم چې په درس باندې ده زه بیا کنټرول زائد وهم بیرته عادي حالت ته راځي نو بیا دا ریزل دا بورس ټکی دوه ځلې وهم لکه زه دوه ځلې دا وهم دوه ځلې کلیک ورکوم نو اوس دا بورس راواخیستل دا به نه لرې کېږي زه به صرف بس زه انتخابوم او کلیک به ورکوم بس مختلف چې کوم لیکنه زما په کار ده چې هغه زه دا سایز ورته ورکړم هغې باندې به زه کلیک کوم هغه به ټول همغه رنګ ته همغه فارمیټ ته اوړي انشاءالله دې باندې به پوه شوي یاست تاسې څه مشکل به نه وي اسانه ده خو ډېر زیات دا کثیر الاستعمال ده لکه اوس تاسو کتاب لیکلی هغې کې فصلونه یا بابونه یا عنوانونه نو اوس هغه عنوانونو ته ته فارمیټ ورکول غواړي هر عنوان ته نو تاسو 200 عنوانونه دي نو ته به یو عنوان جوړ کې هغه به ښه مزیدار خوندور جوړ کې دا فونټ به بدل کې سایز به بدل کې رنگ به بدل کې فارمیټ مختلف لس شل 15 څومره فارمیټ تا په اپلای کړ ابا ټول اپلای کړي هغه د اپلای کړ هغه نو وروسته به یو دغه باندې عنوان باندې برش به دوه واري کلیک کړه او به نور مخکې ستاسو چې راسي زیبه په ماوس باندې چیرته تاسو عنوان راتلو ته په هغه باندې اپلای کوي اوس دلته مخکې ما سره موضوع لیکلې ده چیرته زه ځم کوم لفظ ما دغه سلو خوښ سلو چې دا زه غټ کړم هغې باندې به کلیک کوم اوس خو چون ما سره عنوانونه نشته یو مضمون لیکل شوی ده نو که تاسو عنوانونه څومره زیاتې په ډېره ښه طریقه سره په باندې ترتیب باندې تاسو هغه تغییرات راوستی شئ او وخت هم نه ضایع کېږي په اساني سره دا کار کېدای شي نو دا زموږ تاسو پیس متعلق درس ولو د ضرب نښه راځي دا کلیپ بورډ ختموو او دا له منځه ځي بېرته موږ ته عادي صفحه راکوي دا ختمه شوه بل دا دی موږ تاسو دلته دا درس ټکی یا نهم ټکی ما انتخاب کړی ده د دې رسم الخط زه بدلوم دلته مختلف قسم رسم الخطونه دي دا رسم الخط دی دا د القلم په نوم باندې ده علوي نستعلیق په نوم باندې دا اردو کې استعمالیږي دا پښتو کورول دی نو دې کې مختلف دي دې کې اردو لپاره تاسو رسم الخط پیدا کړئ فارسی لپاره پیدا کړئ او د پښتو لپاره مختلف رسم الخطونه دي هغه به دې انتخابوي هلته مثال هم تاسو ته کوي چې کوم اوس دا بیزر فونټ ده مختلف فونټونه دي بل چا نه هم تاسو غوښتای چې خو دا فونټونه ډېر هم کمپیوټر د انسټالول نه دي پکار خلک غیر ضروري 200-500 زر فونټونه انسټال کړي هغه پاسې کمپیوټر باندې بوج وي او دوی ته د رقم نه لګېږي چې کوم فونټ استعمالوم فونټ مطلب لیکدود نو موږ چې کوم لیکدود استعمالو په کار د هغه خپل کمپیوټر کې انسټال کوو اضافي ته ضرورت نشته موږ چې ډېر په خپله لیکنه مضمون کې کتاب کې استعمالو یا به لس استعمالو یا شل یا به چې ډېر شي نو دېرش به استعمالو نو هغه دېرش انسټالول په کار د اضافي بیخي انسټالول نه دی په کار دا اوس المصحف په نوم باندې د قرآن شریف لیکلو لپاره ښه رسم الخط القلم دی داسې مختلف رسم الخطونه دي هغې نه تاسو استفاده کولی شئ دې ځینې هغه رسم الخط بدلولی شئ خو دا فرع د دې د سلیکشن ده ګوره دلته ما سلیکشن کړی انتخاب دا سلیکشن نه تاسو دلته فونټ نه شئ بدلولی او بل دې سره څنګ کې دا د فونټ سایز د موږ کنټرول بریکټ د دې شارټکټ کنټرول قوس نو دې طرف قوس غټوي او چپ طرف قوس وړوکی کوي
دلته هغه نهم درس اوس 20 درجې شو، دا 22 شو، دا 22 شو، څومره درجې د هغه سایز ته ګټول غواړي دلته منظم شکل سره درجې دي. ګوره دا درجې اته ده، اته پسې 9 ده، 10 ده، 11 ده، 12 ده، 14 ده. که دې کوم عددونه دلته تاسو سره نه وي هغه بیا تاسو خپله ورته لیکلی شئ. لکه ما سره زیات نه زیات 22 ده، زه غواړم 15 رسم الخط سایز پې اپلای کړم، نو 15 به ولیکم او انټر به ورکړم، نو هغه 15 درجې سایز یې واخیسته. دا همغه دلته چې کوم سایزونه دي درجه په درجه په دې وړوکي ای باندې کموي، په دې بل باندې زیاتوي. دا زه ورته وهمه، نو هغه ګوره نهم نه قطع چې کومه درجه ده 22 ده، بیا 48 ده، دلته تاسو ته ښکارېږي 48 پسې بیا 14. او که زه غواړم چې لا غټ کړم نو بیا همغه درجه په درجه دا مطلب نه چې یو دوه عدد غټوي، هلته خپل دی 48 د 48 په ځای پسې بله درجه دلته 22 ده، نو دا 22 ته وخېژول. په همدې ترتیب په درجې سره سم دا موږ غټولی او وړوکی کولی شو. بل دا انګریزي کې استعمالیږي، دغه پنځه پښتو یا عربي کې نه استعمالیږي. په انګریزي کې دا ده یو ته دغه سنټنس کیس ورته وایي. سنټنس کیس دا چې جملې اول حرف غټ وي نور ټول واړه راځي، صرف هغه کیپیټل ناون یا کوم چې اسما ورته ویل کېږي مشهور اسما هغې اول حرف غټ راځي، نور په مجموع کې ټول واړه راځي. نو که زه غواړم یا ټوله اي بي سي غټه وي یا ټوله اي بي سي وړه وي، دې ځینه اوس کله نه کله چا لیکنه ټوله اي بي سي وړه لیکلي، ته ورته وایي چې دا غټه اي بي سي، نو اپر کیس ورته وایي، دلته دا خپله مثال هم په غټه اي بي سي کې ورکړی، نو دا اي بي سي ګوره ټوله غټه شوله. او بل کمانډ دلته ورته وایي اپر کیس په ځای لور کیس. لور کیس مطلب ټوله اي بي سي دې وړه شي. اوس دلته تاسو وګورئ دا اي بي سي ټوله وړه شوله. زه دا سایز لږ غټ کړم تاسو ښه ښکاره شي. دا اوس هم مینو دا ټول دغه اي بي سي وړه شوله. او سنټنس کیس مطلب دا د اول حرف د غټ نور دی واړه وي، عام د جملې لپاره همدغه استعمالیږي. دا استثنایی حالات دي، کله څوک یو قسم غواړي څوک بل. کیپټلایز ایچ ورډ د دې مطلب دا دی د هرې کلمې اول حرف دی غټي، اچ هم غټ شو، ام. او یو سرچپه دی خلاف کاري چې هغه ټاګل کیس ورته وایي. ټاګل کیس مطلب دا د اول حرف وړوکی، دلته مثال کې هم ښکاره کېږي نور غټ وي، نو دا اچ وړوکی او دا نور حروف یې غټ راوړو. دا هم تاسو استعمالولی شئ، دې ځینې استفاده کولی شي. او بله خبره دا ده استاد نهم درس کې یو شل کمانډونه یا فارمیټ اپلای کړي، شل فارمیټ هم اپلای کړي دي. نو که تاسو دا فارمیټ ختمول غواړئ نو یو چې ختموئ تاسو نه به شل کمانډ نه غواړئ، شل ځلې به کلیک کوئ، اینه وروسته به دا فارمیټ ختمیږي. نو موږ ځو دلته دغه کمانډ نه استفاده کوو، کلیر آل فارمیټ اور فارمیټینګ. نو دا ټول فارمیټ بیخي هغه ابتدایي حالت ده. نه هم درس ټکي د تاسو متوجه شئ دا کلیک کوم نو دلته ګوره هغه بالکل عادي حالت، هغه ابتدایي حالت د فونټ سایز یې 9 وي، همغه 9 ته لاړ، فونټ ما ایریل باډي فونټ همغه ته نقل شو، او د دې باندې څومره کمانډونه وو، رنګ یې غټ وو، سایز وو، هغه ټول عادي حالت راغی. نو دا ټول بیرته موږ کنټرول زید وهو افغاني حالت راځي ستاسو. نو دا فارمیټ ختموي. که تاسو کله مکمل فارمیټ ختمول غواړئ نو دې باندې کېږي. بل دا سلیکشن ما کړی ده دلته، زه یو کمپیوټر کې لیکایي لږ معمولي ډبله راشي هغې ته بولډ وایي. موبایل کې هم که تاسو په دغه کې واتساپ کې لیکنه کوئ ستوری ولیکئ، هغې نه فاصله به نه ورکوئ، بیا لیکنه وکړئ، اخر کې بیا بل ستوری ورکړئ، نو هغې سره هم دا لیکنه په ډبله غوندې راشي. همغه کمانډ دلته تاسو اپلای کولی شئ. دلته موږ بولډ بټن ووهو نو دا سلیکشن چې راغلی ده دا تاسو ګورئ ډبل غوندې شي. ایټالیک شکست معمولی کوږ شي، دا معمولی چې کوږوالی راشي هغه هم دې باندې راځي. نو معمولی کوږوالی دې باندې راځي. دا د دې شارټکټ د کنټرول بي ده. زه کنټرول بي وهم یو ځل چې ووهئ اوس عادي حالت راغی، بیا کنټرول بي نو بولډ. نو که بولډ ته تاسو بیا یې سم کنټرول بي باندې، او که تیار مخکې له مخکې بولډ وي او واضح یعنې دغه لیکل شوی هغه عادي حالت هم په کنټرول بي سره بیولی شي. کنټرول بي سره هغه عادي حالت. کنټرول آی د دې شارټکټ دی، آی شارټکټ دی، شکست دی بیا معمولی کوږوالی ورکوي. او دا چې دا کنټرول یو د دې شارټکټ د لاندې ته کرښه راولي، کنټرول یو لاندې ګوره دا کرښه راغله. دا کله کله عنوان راشي، یو مهم مکتوب تا لیکلی هغې کې هغه مهم الفاظ خاص الفاظ وي چې چا په متعلق وي یا شی وي،
هغه هایلایټ کوي د هایلایټ کولو یا د واضح کولو لپاره یا خو د لاندې خط تیر کو دا په هغه صورت کې چې موږ تاسو فرضاً داسې پرنټ ورکوو ساده پرنټر وي که رنګه پرنټر وي هغې ته لکه څنګه چې دا بسم الله ته موږ شنه لاندې بیک ګراوند ورکړی ده یا داسې ورته شین یا سور یا زرغون بل مختلف قسم رنګونه موږ هغې باندې اپلای کړو نو دا د هایلایټ کولو مختلف طریقه ده دا بولډ هم د هایلایټ کولو طریقه ده چې تا ټول متن یو قسم رواني او دا یو ځای د بولډ شوی نو خلک سترګې هغې طرف ته اوړي او متوجه کېږي چې ولا دلته څه خبره شته او دا چې دا ای بي سي چې کومه لیکلې دا د هغې له پاسه یو کرښه کشوي دا دونه زیات موږ تاسو لیکایي کې نه استعمالېږي یو دا دوه کمانډونه دي دا ډېر مزدار کمانډونه دي موږ تاسو په عام لیکنه کې ځینې ریاضي کې فارمولې استعمالېږي او یا موږ تاسو پښتو کې فرضاً لیکو الله جل جلاله ته یوازې جیم هم لیکلی یا جل جلاله هم پوره لیکلی دا جل جلاله عام تعامل دا چې لږ دغه د بره ولیکل شي نو دلته به یو سپیس ورکوو یو سپیس یې ورنه کوي بیا جنجال دا راځي ستاسو آینده لیکنه کوئ هغه به په واړه سایز کې لیکل کېږي نو ما دا صرف جیم انتخاب کړو دې شارټکټ د کنټرول دغه کنټرول شیفت مساوي ده دا بره وخیږي او هغه دې باندې موږ دا یو ځل وهو عادي حالت راغی او که دا بیا وهو نو بره یې وړي او که دا وهو دا بیخي لاندې وړي بعضې فارمولې داسې چې هغه عدد وي یا ټکس وي هغه لږ دېخوا ماقبل نه لږ لوړ لیکل کېږي یا ښکته لیکل کېږي هغې لپاره دا استعمالېږي نو زه د دې شارټکټ دی ګوره ښه متوجه شي پورته وړلو لپاره کنټرول شیفت او مساوي ستاسو وهئ نو هلته به بره لاړ او د لاندې وړلو لپاره کنټرول مساوي صرف کنټرول مساوي او که تاسو یې بیرته پخوانی حالت ته لاړ شو هماغه کنټرول مساوي دوم ځل لپاره وهئ عادي حالت به راشي نو دا د دې دا دغه شولو دا چې د دې تقریبا دا د نورو افیسونو کې دغه اپشن نه وي دا خاص لیکنې ته مختلف ډیزاینونه یې تاسو استعمال کړئ استفاده ترې وکړئ دا هر قسم ډیزاین چې ته پرې راوستل غواړې اوس دا یو بل قسم ډیزاین راغی نه هم درس ولیکل شو دلته مختلف قسم تاسو هغې نه استفاده کولی شئ دا اوس فرضاً تاسو ما ته خپله لیکنه راولېږئ دا زما لیکنه وګورئ اصلاح یې که یا څه زه پکې غلطي راولمه غلطي پکې نیسمه نو زه دلته دا بندیان ټکی لیکل شوی دی دې کې غلطي ده نو زه به دا هایلایټ کړم تا ته به درک معلوم شي یا څه تغییر او تبدیل راغی مخکې نه نوی تغییر پکې راولو نو همداسې هغه هایلایټ کوو څه ښه ټکی دی دلته مختلف رنګونه پې اپلای کېږي سور رنګ ورته ورکوي زندان ټکی ده دلته بل ټکی دغه ورکوي فرض دا دی هغه ورکولی شي نو دا چې دا ټکس هایلایټ کلر ده لیکنې ته هایلایټ کوي او دا ټکس ده اوس دا لیکنه پیراګراف موږ انتخاب کړی ده دا پیراګراف ته موږ رنګ ور بدلوو دلته رنګ ور بدلولی شو کوم رنګ چې تاسو وغواړئ رنګ ورته ورکولی شو او بس دا زموږ تاسو د درس اخیر ده صرف د فونټ مینو کې دلته زو زر دا موایم او دلته زو دغه شی کلیک کوو نو موږ ته به د فونټ مینو خلاصه شي کله فونټ مینو خلاصه شو دلته هم دا د فونټ دی لکه دیزنس څنګه موږ فونټ انتخابول دلته هم انتخابولی شو دیزنس چې فونټ انتخابوو دیزن نو تاسو به سوال وکړئ چې دلته دوه دي نو د دوه څه ضرورت ده خو یو کافي ده نو دا یو څه لاتین ټیکس ده لاتین ټیکس انګلیش لپاره استعمالیږي هغه انګلیش کې تاسو کارولی شئ او د لاندې زده د عربي پښتو فارسي اردو کې استعمالولی شئ که تاسو لیکنه دلته پښتو کړئ او فونټ پې له دې چې بدلوئ هغه نه بدلېږي یا د فونټ سایز پې بدلوئ یا بولډ ایټالیک ته اړوئ نو انګریزي به له پاس نه اړوئ پښتو فارسي به له دې نه اړوئ نور همغه درې کمانډونه دي بولډ دا بولډ ریګولر ایټالیک د همغه او دا سایز د فونټ سایز ده دا انګلیش کې دي او دا درې واړه چې دي دا پښتو کې دي بل فونټ کلر د فونټ کلر موږ دیز کې مو ویل دیز نه یې ورکولی شو انډرلاین ده انډرلاین کنټرول یو یې شارټکټ د دیز نه استعمالولی شو او دلته کلر شي مختلف اقسام دي خطونو دي هر قسم خط دلته د سیمپل ته ګورئ هلته به خط راشي ګوره لاندې ته دوه خطونه راغلي که تاسو یو خط غواړئ هغه دلته نموذج ته ګورئ او دې ته د خط رنګ دلته موږ د کرښې رنګ نه شوی بدلولی دلته د خط رنګ موږ بدلولی شو چې کوم قسم رنګ موږ وغوښتل هغه به اپلای کېږي همغه رنګ به ورکول کېږي زیړ رنګ ورشو همدې لیکنې ته چې ګورئ دا له پاسه پې لکه مخکې موږ دلته کمانډ وویل دوه خطونه پې راولي دا ډبل دا یو خط راولي او دا دوه خطونه دا لږ بره وړي لکه هلته مو وویل او دا یې ښکته وړي کوم ځای ستا انتخاب کړی دا سمال کیپس دا دواړه انګریزي کې استعمالېږي دا دواړه اول حرف ټول غټ حروف خو اول لږ غټ راولي او داسې د آل کیپس ټول غټ حروف خو ټول مساوي سایز کې راولي نو دا زموږ ستاسو د درس
اخیر ولو دلته سیټ از ډیفالت راځي کوم تغیرات راوستل موږ همیشه په فایل کې راته ساتي خو دا مه ساتئ ځکه موږ دلته ګډوډ تغیرات راوستو بیا چې کله تاسو فایل راولئ هغه هم داسې کېږي ټیکس افیکټس لکه دلته چې موږ څنګه تغیرات راوستو دا فونټ او هغه لیکنه بدلول هغه بدلولی شو موږ کوم تغیرات راوستو اوکې کړل دلته کوم ځای چې موږ انتخاب کړی د هغه تغیرات په ټول راشي هغې کې بس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا درس نن ختم شلو ان شاء الله سبا و بعد دین ورسته دا کومه کرخه په اصطلاح د دیوال غونډې کرخه چې د دینه متباقي به سبا و یا سبا هم ډیر اهم درس ده خو تاسو لکه د دې متعلق پریکټس کوئ او ځان سره ځکه دا په تکرار زده کیږي او که تکرار